دا مو له موره را جدا کړي له قبره مو را روان کړي نو بیا چې حضور لوی سو د مور ارمان پاته و ده به کله کله دا ویل چې الله کاش کې نن د محمد مور ژوندی وای او محمد صلی الله علیه وسلم په منځه ولاړ وای او زما مور راته ویلي وای چې یا محمد تعال راشه ما به قسم دې سلام په ګرځولی او ما به لبیک یا امې ای مورې څه وایې زه به در تا ته حاضر یم نن انسانانو د مور څو قدر کړی دی په معاشره کې ښځه ګرانه سوه قسم دې دې ځوانانو ته وایم چې نن واپس واستئ که تاسې د مور پښې پرېنځولې او دا اوبه مو وڅښلې دا به ستاسې د مغفرت سرې جوړه شي دا د جنت اسباب دي د پلار احترام د اهل علم احترام حضور حضرت عباس د حضور اکا دی د یو کعب د حضرت کعب د یو لوی عالم پر کور ته راغی یو مسله یې ځین پوښتله دا مسلې په پوښتلو په وخت کې د مسلې د پوښتلو په وخت کې هغه حضرت کعب چې دی یعنې هغه عالم هغه اوته و دی پر دروازه ورته ودرېدی انتظار یې وکړئ چې هغه راکښېنستی چې داسې وکتل چې د حضور اکا حضرت عباس ته ویل استغفر الله ته خو آل رسول یې قریش یې تا به حال را کړی وای زه به در راغلی وایم و نه ما له حضور علیه السلام اورېدلی دی چې د عالم مثال په امت کې د نبي دی او د نبي متعلق دا حکم په مخکې به اعراب راتل و حضور علیه السلام ته بې اواز کاوه یا محمد اخرج علینا ای محمد د بندې راسه موږ خبره در سره کوو نو الله قرآن نازل کړي ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم که دغه اعراب صبر کړی وای ای محمده چې ته وروتلی وای دا به بهتره وای نو ما د دې آیات باندې عمل وکړئ تعلیم یې ما ستا د کور کې انتظار وکړئ ما چې دی راوځي نو د ده په خوب کې خلل نسي را نو دا د حضور اکا د عالم کارنامه در ښولې ده چې ته د هغه ادب احترام وساته او د سپین ږیري د ادب متعلق هم یو واقعه درته بیانوم حضور علیہ السلام په مجلس کې حضرت عمر ناستو اور حضرت ابوبکر صدیق ناستو رضی اللہ عنہ حضرت عباس قریش غصه کړی و را روان د حضور اکا دی نبی علیہ السلام و ابوبکر ته وایي چې ای ابوبکره دا زما اکا دی عباس او غصه معلومېږي را روان دی سپین کالي اغوستی دي بیا به د ده اولاد د دغه حیثیت کالي اغوندي دا خبره یې ورته وکړه ابوبکر پوه شو حالانکې په اسلام کې وروسته داخل شوی دی او قرباني یې په اسلام کې وروسته ده لیکن مشر دی د حضور اکا دی چې را نږدې شو ابوبکر د حضور له مجلسه لرې شو چې لرې شو او هغه ته ځای ورکړي حضور علیه السلام اهل الفضل یعرف اهل الفضل ای ابوبکر الله د لتا راضي سي تا زما د اکا احترام وکړي اهل الفضل یعرف اهل الفضل د فضیلت